حرام حلال اول به وپېژنې شرک او بدعت ملګري او بعد د هغې نه به کوې ماته د لیډر ملا صفت ملګري که دنیا ټوله ستا سره مل شي او تا برکي او مشري ټوله ستا شي ما ستا د خوا لرکي زه دې بیا هم نه منم ماته د معلوم دی حقیقت ملګري او بعد د هغې نه به کوې ماته د لیډر ملا صفت ملګري ملګری پرې د خرافات چې ستا هره معامله صحیح شي او د صحیحینو نه شروع کا ستا به هم مطالعه صحیح شي بیا به کولی شي هر چا ته د خبرې وضاحت ملګري بعد د هغې نه به کوې ماته د لیډر ملا صفت ملګري قرآن حدیث دومره ګران نه دی لږ کوشش خو وکړه او د ژوند د منډو سره دغه یو سازش خو وکړه بیا به کولی شي هر چا ته د خبرې وضاحت ملګري او بعد د هغې نه به کوې ماته د لیډر ملا صفت ملګري او د لیډر څه کار دی خو تا ماله په جنګ راولي او ورور د خپل رور نه لرې کوي زړونو کې زنګ راولي او دا کرسۍ اوس د هر چا دی ضرورت ملګري بعد د هغې نه به کوې ماته د لیډر ملا صفت ملګري شیخ ابو حسن د شاعرانو ته قار شوی وایي ستاسو به څه شاعري وایي زه پې بوټان پاکوم ته د خالونو د زلفانو لیچو غټ ماهر او په دې بوټان پاکوم ته پکې لاسه شاعرې او د سلیمان کله د ستا په شان طبیعت ملګري یو څه د سره نور شعري کومه لږه په دې خو پوهې چې په حقه ټول جهان خو نه دی او چې حق وینا د یرې نه کوې دا ایمان خو نه دی او چې قرآن حدیث په منبر نه وی او خپله خېټه ساتي دا چېرته بل څه شی دی مړه مسلمان خو نه دی او په حق وینا دي نه څوک وجني نه د ولګي نه مرې د سیخ دی اړیکه وه دا کار څه دومره ګران خو نه دی او په دې کومه مې وهکې نه چې خبره وکړو زه دین اسماني منم ستا دین د اسمان خو نه دی او سلیمانه ښه د قرآن سنت دعوت کوه په دې وطن کې ګرځه ډاډه ده چا د پلار د پاکستان خو نه دی